د شولو کروندې چې له پوره خوارۍ وروسته ترې وریجې راوځي. د خوست یوه لرې پرته ولسوالۍ صبریو کې کروندګر د شولو کښت راغونډوي. داسې ښکاري چې له خپلې کړې خوارۍ راضي نه دي، ځکه وایي کرنې ریاست ورته پر وخت تخم او کیمیاوي سرې نه ویشي. زموږ حاصلات سږ کال ښه نه دي، دومره خراب دي چې ان ډېر شکایت لرو که نه. نو له زراعت څخه مو دا هیله ده چې دوی له موږ سره پوره کومک وکړي. تر اوسه پورې چې موږ دغه حاصلات کړي دي، هر وخت چې خراب شي دوی له موږ سره مرسته نه ده کړې تر اوسه پورې. موږ فصلونه چې کوم دي که نه د سره د واجې د نظر تسبیحات تخمونه له واجې ډېر فصلونه مو خراب شي. نو موږ دغه دی نه خواهش دی چې دی موږ ته ښه تسبیحات تخمونه روکي، باید موږ ته ښه حاصلات وشي. دوی وایي که د کرنې ځایي ریاست ورته پر وخت اسانتیاوې برابرې کړي، شونې ده چې د شولو حاصل یې د خوارۍ 2 برابره ډیر شي. اصلي مشکل تخمونه دی. که تخمونه دغه وطن ته صحیح روشي، د غنمو دي، جوارو دي، شولو، نو په دا وطن کې دا حاصل کېږي چې د نورو په پرتله یو په 2 کېږي دا فصلونه. خبر دا شوی چې تاسو په تخمونه په خپل وخت ورسوئ، چې خپل وخت هغه د خپل ټیم تیر شوی نه وي، د غنمو هغه ورسېږي، تخم ورسېږي، د شولو تخم ورسېږي. حاصلات کم دي، اوس یو وخت چې 5 ځله به منځکه وکړې د یوه ځله به حاصل نه کوي، چې بیا دغه په صحیح پس هغه شي هغه د تخم یې روغ وي، هر څه روغ وي، نو د یو ځله به د 4 ځله به حاصل کړي. خو کرنې ریاست بیا د وریجو د کښت او حاصل زیاتوالی ښیي. دوی وایي دا ځل یې ګڼ شمېر بزګرانو ته د بېلابېلو حاصلاتو وسایل ورکړي او ډېری اسانتیاوې یې ورته برابرې کړي دي. موږ پیشنهادونه وزارت ته کړي دي چې نه یوازې دا چې غنم او شوی تخم مطابق دغه کړل شي، باید د جوارو، د شولو، د نورو حبوباتو برخه کې موږ ته سبزیجاتو مختلف تخمونه موږ ته راکړي. هغه موږ پیشنهاد کړي دي. او سږ کال موږ 950 هکټاره ځمکه سږ کال په شولو په خوست کې کرل شوې ده، په 5 ولسوالیو کې، په مرکز باغ صبري، ګوربزو، الیشیر کې کرل شوې ده. د وریجو کښت عموماً هغو سیمو کې ډیر کېږي چې په زیاته پیمانه اوبه ولري. د خوست مرکز او ډیری لرې پرتې ولسوالۍ د پریمانه اوبو په لرلو د دغه حاصل لپاره بشپړې آماده سیمې بلل کېږي. خو که حکومت د یوې منظمې تګلارې له مخې په دغو سیمو کې د شولو کښت ته نوره وده ورکړي، له بهره د وریجو د راتګ مخه نیول کېدای شي.